السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ او جوړ یې. یو ځل بیا کاناډا ته در روانه یم ډاکټر صافی ته. ناز اقبال چې د پښتو و تکړه او مشهوره سندرغاړې ده، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ناز اقبال څو ورځې وړاندې د کینیډا ټورنټو ښار ته یو افغاني هلک د کنسرت لپاره ورغوښتې وه چې دغه کنسرت په دوران کې دغه افغاني هلک له ناز اقبال سره غلط کار کړی دی چې اوس ناز اقبال ډیر زیات په ټینشن کې ده او د ناز اقبال دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده او دا ډیر زیات فریاد پکې کوي. په دغه ویډیو کې ناز اقبال فریاد کوي او وایي چې د صافي په نوم یو افغاني هلک زه کاناډا ته د کنسرت لپاره ورغوښتې وم او هلته چې زه ورغلم کنسرت مې وکړ، خو له کنسرت څخه وروسته له ما سره دغه صافي هلک دوکه وکړه. ناز اقبال وایي کله چې زه په انګلند کې وم نو دغه افغاني هلک صافي ما ته ټلیفون وکړ او ویل چې زه تا کاناډا ته د کنسرت لپاره راغواړم، دلته به پروګرام وکړي او زه به تا ته پیسې درکړم. هغې ویل چې د کنسرت څخه مخکې په ما باندې ځینې اشتهارات هم وکړ چې په هغه اشتهاراتو کې ما وویل چې زه افغان یم، زما خاوند هم افغان دی او همداسې نور اشتهارات یې هم را باندې وکړ تر څو همدا کنسرت کامیاب شي او دې کنسرت ته ډیر زیات خلک راشي. ناز اقبال وایي چې د همدغه افغاني ډاکټر صافي په غوښتنه باندې زه کاناډا ته ولاړم، هلته مو کنسرت وکړ، ښه ډیر خلک راغلي او ښه کامیابه کنسرت وشو. خو کله چې کنسرت ختم شو ما ته د پیسو د راکولو وخت راغی نو همدغه افغانی هلک له ما څخه پټ شو او ما ته یې پیسې رانه کړې. ملګرو له هر څه نه مخکې مونږ همدغه افغاني هلک ته وایو چې تا خو بالکل غلط کار کړی، که چېرته همداسې شوي لکه څنګه چې ناز اقبال او د هغې خاوند وایي نو دا ډېر زیات غلط کار شوی دی. بل خوا ناز اقبال او د هغې خاوند جاوید فضا هم په سوشل میډیا باندې اکثره وخت راځي او په همدغه ډاکټر صافي پسې خبرې کوي. لا ټولو پښتنو مینوالو څخه غواړي چې په همدغه ډاکټر صافي پسې ویډیوګانې جوړې کړي او ده ته په پښتو کې کنځلې وکړي. ناز اقبال او د هغې خاوند ته په کار وکړه چېرته رښتیا ډاکټر صافي له دوی سره داسې کار کړی وي نو دوی باید هملته په کاناډا کې قانوني لاره خپره کړې وای او د قانون په چوکاټ کې لا همدغه افغاني هلک ډاکټر صافي څخه خپلې پیسې اخیستې وای. قدرمن دوستانو، تاسو کاناډا ته د ناز اقبال د دغه لانجمن سفر په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.